بسم الله الرحمن الرحیم. د نړۍ ټولو مسلمانانو او خاصتا د افغانستان ستر ولس او هر ورور او خور ته د اختر مبارکي وایم. قربانی او عبادتونه مو د رب په درگاه کې ومنل سي. مسلمانان جهان و مردم شریف و نجیب، خواهران و برادران گرامی افغان، عید سعید عطار به تمام مسلمانان جان بالخصوص ملت افغانستان تبریک میگم و قربانی هایتان در درگاه خداوند جل شانه قبول شود. Hürmetli ülkedaşlar, ushbu bayram mübarek ruzide Allah Teala dergahida vatanimiz de daimi tinchlik و سرفرازlik و چون دعا قلیب و قربان حیبت bir mini Çin yürekten berçengizge mübarek bulsin demin. په ټول هېواد او خاصتا پکتیکا، خوست، ننګرهار او نور ځایو کې چې طبیعي حوادث راغلي دي، ټولو ته تسل وایم. د هېواد په مختلفو برخو کې د چاودنو او تروریستي پیښو متضررینو، خاصتا د اهل ونود سک وطنوالو په عبادتګاه د تروریستي برید له امله ټولو زیانمنو کورنۍ ته تسلیت وایم. په تورخم او سپین بولدک کې د بېنظمیو او ناسم چلند له کبله زیانمنو افغانانو ته تسلیت وایم. په ځانګړي ډول په تورخم کې د یو افغان ځان وژنې له کبله د نوموړې کورنۍ ته ډاډګیرنې او تسلیت مراتب وړاندې کوم. د اسلامي نړۍ له علماو نه غوښتنه کوم چې له طالبانو سره استدلال وکړي. اسلامي نړۍ د خدای جل شانه په فضل د یو لوی مثبت مسیر خواته روان ده او ضرور ده چې دا مثبت مسیر او بهیر طالبانو سره شریک سي او دوی اساسی اصولو، قواعدو او ټکو ته متوجه سي. انسانان باید د ښځې او نر، تور او سپین او عرب او عجم له تفکیکه پرته د زړه له صدقه ایمان راولي. ایمان په زور نه دی. په فقهي مکاتبو کې عقل، منطق او آزاد استدلال د اساسی اسلامی علومو او شریعت اساس ده او دا منطق او استدلال 1200 کال نه روان ده او دوام لري. علم او پوهه د اسلامی ارکانو، اسلامی فلسفه او د اسلامی علومو او ستر تمدن د بریالیتوب اساس دی. د علم کسب فرض ده او په اسلامی نصوصو کې څو ځله پر علم ټینګار شوی. یو روایت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده چې فرمایي چې علم ولټوئ حتی که په چین کې وي. ټولو بین‌المللي تجربو ښودلې ده چې یو نجلۍ تعلیم 15 نسلونه بدلولی شي او د یو هلک تعلیم یوازې یو نسل بدلوي. په کومه کورنۍ کې چې ښځه او نر پوهه ولري، هغه بهترینه مسلمانه کورنۍ ده. حضرت خدیجه رضی الله عنها د خپل دور شتمنه میرمنه وه. بیبي عایشه رضی الله عنها د نبوي احادیثو عالمه او لویه سرچینه وه. بیبي سلما وه چې په حدیبه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د سولې د منلو مشوره ورکړه. سره له دې چې اکثریت مخالف و، حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا هم د بیبي سلما مشوره ومنله. په همدې اړه د قرآن کریم یو آیت هم دی چې د اسلام لویه بریا سوله و نه جنګ. هر څوک چې مقام د ابراهیم ته ورسي هلته دا فکر وکړي چې د انسان
انساني حقوقو لومړنۍ اعلامیه له همدې ځایه خپره شوه چې د انسان په ځای پسه قرباني شي. موږ له بده مرغه کې لا هم د انسانانو قرباني وینو. نو د انفجار او انتحار بدعت باید ختم شي په هر نوم او په هر دلیل چې دا منځته راغی باید پای ټکی ورته کېښودل شي. اړتیا ده چې جبر بند شي. جبر په افغانستان کې د ثبات لامل نشي ګرځېدی. بالعکس په څلور څلوېښت کالو کې موږ له دې امله د افغانستان د وروسته پاتې کېدو شاهدان یو. نتیجې ته د رسېدو یوازینۍ لاره منطق، استدلال او د یو بل منل او اورېدل دي. د اسلامي امنیت آفاقي پیغام ډېر پراخه دی او 5 اساسي اصول لري: د ژوند ساتنه، د دین ساتنه، د مال ساتنه، د ټولنې ساتنه او د دلیل او منطق ساتنه. که څوک مدینه منورې ته ځي نو هلته باید په عدالت او شفافیت فکر وکړي. یعنی دا چې حضرت عمر رضی الله عنه بیت المال ولې را منځته کړ؟ دلیل دا نه و چې خلکو ته ووایي خپله نیمه ډوډۍ بیا نیمه کړئ. دلیل دا و چې عدالت او شفافیت د ټولو امور اساس دی او خپل حضرت عمر رضی الله عنه په جومات کې حاضر و چې هر بل مسلمان ته حساب ورکړي چې بیت المال نه یې څه اخیستي او برخه یې عادلانه ده. ټولو نړۍ ته د عدالت او د قانون غوره مثال د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه اساسي قانون دی چې په مدینه کې تدوین کړ. نن دا وحشتناکه ده چې زموږ خلک په لوږې او نیستۍ کې اوسیږي، خو د افغانستان اساسي شتمنۍ د هغو پیسو په بدل کې صادریږي چې هره ورځ خپل تجارتي ارزښت له لاسه ورکوي. دا واضح ده که چیرې امنیت او مسئولیت د 5 اصولو په اساس منځته رانسي، امنیت او ثبات به له ګواښ سره مخامخي، نو دوام نشي کولی. د افغانانو مشکلات ډیر زیات دي. بې له سالم او هررخیز فکر او داسې یو حکومت څخه چې د خلکو په خدمت کې وي نشي حل کېدی. د دې مشکلات د حل لپاره لومړی ټکی دا دی او اقدام دا دی چې ستونزه باید تعریف شي او زموږ ستونزې هررخیزې دي. هدف باید د عام ولس ښېګڼه وي او اوسایي، نه د یو څو خاصو کسانو او څېرو نظام. یوازې د افغانستان د ولس په اراده یو نظام دوام کولی شي. غیر لغنه به ګواښ سره او ګواښونو سره به مخامخي. ملي وحدت موږ لویه پانګه ده او په هررخیز توګه باید نظر کې ونیول شي. خدای جل شانه د بېلابېلو قومونو ترمنځ بېلابېلې ژبې خلق کړل او خپل هدایت یې د انسان په ژبه صادر کړل چې انسانان پرې پوه شي. ملي وحدت باید په عمل کې منځته راسي او دا بې له مشورې او بل بحث او مذاکرې، منطق او استدلال نه نشي کېدی. آزاد انتخاب ضرور دی. د واقعي خپلواکۍ ټول ابعاد باید په نظر کې ونیول شي. مستقل انسان باید یو منظم او ولسي بنسټ ولري او د خلکو او سیاسي او فکري اجماع لپاره باید کار وکړي. زموږ د اسلامي فرهنګ یو مهم اړخ د تاریخ علم دی. دا تاریخ علم د عبرت علم دی او ضروره ده چې د تیرو 44 کالو له ناخوالو تجربو او مثبت حرکات نه موږ عبرت واخلو. که عبرت وانخلو او له تاریخ تجارب نظر کې ونیسو، خدای ناکده بیا به تاریخ تکرار شي. د اسلام
او اسلامی نړۍ پیغامونه ټول شموله دي او همیشه ضروری ده چې ټول مثبت تجربه د نړۍ په نظر کې ونیسي، ځکه نن مسلمانان په ټول نړۍ کې دي. وګورئ چې اسلام په افریقې کې، په امریکې کې او نورو ځایو کې په خپرېدو دی او دا ځکه خلک مني، نه دا چې څوک مجبوریږي. ځکه لازمه ده چې د مسلمانو ممالکو او نورو ممالکو تجربه په نظر کې ونیسي، خاصتا د اسلام د نړۍ تجربه او د اسلام د تحکیم په تعریف کې خاص و عام باید نه وي. د بیلتون اصطلاحګانې باید لرې کو، یو بل باید ومنو. زه دا ویاړ لرم چې زموږ د حکومت په دوران کې تر 1600 ډېرتر جوماتونه ورغول شول او ډېر نور لوی او مشهور جوماتونه بیا ترمیم شو. زه یو ځل بیا خپل هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم او هیله لرم چې په هغه جوماتونو کې چې تاسې دپاره او د الله جل شانه د منلو دپاره جوړ سوي وو، په خیر، عافیت او د یو بل په منلو باندې منځونه ادا کوي او منځونه او دعاګانې د خدای جل شانه په دربار کې ومنل سي. به خانواده های قربانی های حوادث طبیعی آخر بالخصوص پکتیا و خوست تسلیت میگم و از هموطنان خوش میخوام تا در خوشی های عید خانواده های داغ دیده را فراموش نکنند. از تمام جهان اسلام تقاضا میکنم تا به حرکت طالبان استدلال کنند. جهان اسلام در یک مسیر بزرگ مثبت است و ضرورت واضح است که اینها حرکت طالبان را متوجه بسازند که اساسات دین مبین اسلام و خیر مسلمانان جان در کدام جهت است. انسان بدون تفکیک زن و مرد، سیاه و سفید و عرب و عجم باید از دل و جان به دین مبین اسلام ایمان بیاره. ایمان به زور نیست. عقل، منطق و استقلال آزاد بین مکاتب فقهی اساس اصول و شریعت اسلامی است و این استدلال و منطق از 1200 سال به این طرف دوام داره. فهم و دانش تهدا به ارکان فلسفه اسلامی و ایجاد علوم اسلامی و راز موفقیت تمدن درخشان اسلامی است. کسب علم فریضه است و مصداق بر حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم است، گفته طلب علم کنین حتی اگر در چین باشد. تمام تجارب دنیایی نشان میده که تعلیم یک دختر میتونه 5 نسل را تغییر بده. خانواده که در او زن و مرد علم و دانش داشته باشه بهترین خانواده است. حضرت بیبی خدیجه رضی الله عنها یکی از ثروتمندترین انسانهای عصر خود بود. بیبی عایشه رضی الله عنها منبع و عالم بزرگ حدیث نبوی بود. بیبی سلما کسی بود که در حدیبیه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشوره داد که صلح را قبول کنند و حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم این مشوره را قبول کرد و در همین مورد آیه قرآن شریف است که بزرگترین فتح اسلام در صلح بود، نه در جنگ. هر کسی که در مقام ابراهیم وجود داره و قربانی میکنه باید فکر کنه که اولین اعلامیه حقوق انسان در مقام ابراهیم داده شد. بجای انسان گوسفند قربانی شد. امروز ضرورت واضح است که بدعت انفجار و انتحار ختم شود و رد شود. جز بربادی این بدعت نتیجه دیگه نداره. خشونت و شدت عمل موجب ثبات در افغانستان نمیشه. بالعکس 44 سال آخر شاهد واضح عقب ماندگی ما این شدت و هم
و عدم همپذیری یکی دیگر بوده. پیام امنیت در دین مبین اسلام وسیع و دارای 5 اصل می باشه: محافظت از زندگی، محافظت از دین، محافظت از مال، محافظت از جامعه و محافظت از منطق و دلیل. بدون عقل سالم و منطق مسلمان با آزادی ارکان دینی خود درک کرده نمیتونه و بر او عمل کرده نمیتونه. غیر از او خدای نکرده به یک شعار بدل میشه، نه به عملی که موجب رضای خداوند جل شانه شد. هر کسی که به مدینه منوره میره باید راجع به عدالت و شفافیت فکر کنه. آیا چرا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیت المال را ساخت؟ هدفی نبود که به مردم گفته شود که نیم نامتان باز نیم کنیم و در فقر مشترک زندگی کنیم. بیت المال به این خاطر ایجاد شد که عدالت و شفافیت اساس امور باشه و حضرت عمر بود که در مسجد به هر مسلمان جواب میداد که سهمش در غنیمت و مسئولیتش چی بوده و حاضر بود که حساب بده، نه ای که خود را سلطان بگوید و فوق مردم بدانه. اساس حاکمیت قانون را، قانون اساسی مدینه در دست مبارک حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشکیل داد. امروز وحشتناک است که مردم ما در فقر به سر میبرن، اما دارایی‌های حیاتی افغانستان در بدل یک پول که روزانه ارزش خود از دست میده صادر میشه. واضح است که اگر امنیت و مسئولیت بر اساس همان 5 اصل پذیرفته شده دین مبین اسلام قبول نشه، هر نوع ادعای امنیت و مسئولیت گذرا خواهد بود و پایدار نخواهد بود. مشکلات مردم ما به حد زیاد است. بدون فکر سالم و همه جانبه و یک حکومت که در خدمت مردم باشه حل نمیشه. اولین نقطه برای حل هر مشکلی است که باید تعریف مشکل شود و هدف تعیین شود. مقصد باید رفاه عامه مردم افغانستان باشه، نه چهره های خاص. آزموده خطاست، اما نسل نو افغانستان، زن و مرد افغانستان و مردم که دارای دانش حرفه‌ای هستند باید در خدمت مردم خود قرار بگیرن. نظام تنها به اساس اراده مردم پایدار بودن میتونه، غیر از او تشنجات و تحرکات دیگه رخ میده. ضرورت واضح است که وحدت ملی مردم افغانستان به صورت اساسی مد نظر گرفته شد. خداوند جل شانه بین مردم قبایل مختلف و زبانهای مختلف را خلق کرد و هدایت خود را به زبان انسان صادر کرد تا انسان قابلیت درک از او را داشته باشه. وحدت باید در عمل ایجاد شود و این وحدت بدون مشوره، بدون بحث و بدون انتخاب آزاد صورت گرفته نمیتونه. باید تمام ابعاد آزادی واقعی تحت غور قرار گرفته شود. انسان مستقل باید یک پایگاه منظم مردمی و کار برای مردم و اجماع سیاسی و فکری داشته باشه. یکی از مهمترین ابعاد فرهنگ اسلامی ما علم تاریخ است. تاریخ علم عبرت است و ضرورت واضح است که تمام مردم افغانستان و تمام افرادی که ادعای سیاسی دارن یا ادعای زعامت دارن مسئول اسی باشن که از تکرار تاریخ جلوگیری کنن. بیچارگی، آوارگی، مهاجرت‌های اجباری راه حل نیست.
پیام اسلام و دین و دنیای اسلام همه شمول است. تمام تجارب به مثبت جزء تاریخ بشریت است و مثلی که دیگه تمدن‌ها از اسلام یاد گرفتن، ما باید امروز از تجارب وسیع مثبت جهان اسلام درس بگیریم و به اساس از او عمل کنیم. درس عمده تاریخ است که فکر اسلامی، ایمان سالم در قلوب مردم جا داره و از طرف مردم در طول تاریخ در بدترین لحظات تاریخ نگهداری شده و امامای بزرگ دین سر از این مثلا تحلیل واضحی داشتن و ابعاد مختلف مسئولیت فردی را که هر فرد خود مسئول بدانه و تمام جامعه خود مسئول بدانه به صورت درست تشریح کردن. در تعریف و تحکیم اسلام عام و خاص فرق کردن نمیدن و ضرورت واضح است که تمام ابعاد پیام پیشوای بزرگ جهان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به تمام مردم و به تمام بشریت دوباره تکرار شد. ما افتخار از این دارم که در زمان حکومت ما زیاده از 1600 مسجد در سرتاسر افغانستان اعمار شد و مساجد بزرگ ترمیم شد. در ضمن تبریکی به تمام هموطنان خویش امیدوار هستم تا هموطنان عزیز ما در همان مساجد عید خوب و خوش را تجلیل کنند و از انتحار و انفجار، ظلم و تجاوز به امن باشند. زنده باد افغانستان، یشستن افغانستان، دلوی افغانستان.